الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الفضل في الدنو من الإمام. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. دی منار د اسلامی رادیو قدرمنو عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو عزتمندو اوریدونکو، امام نسائی رحمت الله علیه په کتاب الجمعه کې د مختلفو ابواب او عناوینو په وضع باندې چې د وضع کړي مونږ ته د جمعې متعلق مختلف مسائل واضح کړي. مخکې باب کې تیر شو چې امام به په خطبه کې ودریږي، په ناسته به خطبه نه ورکوي. اوس چې کله امام په خطبه باندې ولاړ دی، دا خو دغه کار دی چې ولاړ دی او خطبه ورکوي، وعظ کوي، نصیحت کوي. نو د مقتدي څه مسؤلیت دی، د مقتدي څه فریضه ده، مقتدي به څه کوي. نو اوس وایي باب الفضل فی الدنو من الامام. باب دی په بیان د فضیلت کې چې سړی امام ته نږدې کېناستو فضیلت بیانوي. فضیلت غوره والی ته وایي. غوره عمل د جمعې په ورځ یو دا هم دی چې سړی امام ته نږدې کېني. امام نسائی وایي مونږ ته خبر راکړی دی محمود ابن خالد، دی وایي ما ته حدیث بیان کړی دی عمر زوی د عبدالواحد. هغه وایي ما اورېدلی دی د یحیی ابن حارث نه چې حدیث بیانو د ابوالاشعث الصنعاني نه، او هغه نقل کوي د اوس ابن اوس الثقفي نه، او هغه نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من غسل، چا چې وینځ سر جامې، واغتسل او غسل وکړل، وابتکر او وختي لاړ، وغدا ودنا من الامام، غدا طلوع ته ویل کېږي د زوال نه مخکې، ودنا من الامام او امام ته نږدې شو، امام ته نږدې کېناستو، وانصت او چپ شو. ثم لم یلغو، بی لغو نکړه جمعه. جمعه چې لغو کېږي نو په اشاره هم لغو کېږي، د معروف او د منکر په امر نهي باندې هم لغو کېږي. انصات کامل انصات، بالکل چپ پاتې شو. کان له بكل خطوه، یبه د دې انسان د پاره، د دې مسلمان د پاره په هر قدم که اجر سنت صیامها و قیامها، پشان د اجر د یو کال د صیام او د قیام. لکه په یو قدم الله دته د یو کال د روجي او د یو کال د تهجد اجر ورکوي. څومره آسان عمل او څومره درون اجر او ثواب، څومره کثیر اجر او ثواب. په یو قدم د یو کال د روجي او د یو کال د قیام اللیل او د تهجد ثواب الله په یو قدم درک. نو دا چې ستاسو کور نه جمعات پورې څومره قدمونه وي، نو په هر قدم الله سبحانه وتعالی د کال اجر درکوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو له توفیق راکړي ورونو چې موږ او تاسو د دې ثوابونو نه خبرېږو او د دې ثوابونو د حاصلولو لپاره بیا بړي وو، مهنت وکړو، خواري وکړو، ترڅو د اجرونه حاصل کو، دا ثوابونه حاصل کو. الہ العالمین دې موږ ته توفیق راکړي. النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر يوم الجمعه. منع د قدمونو اوچتولو، د خپو اړولو په چټونو د خلکو چې امام په منبر وي په ورځ د جمعه. مخکې د یو عمل فضیلت بیان کو چې امام ته نږدې کېدل پکار دي. اوس امام ته نږدې کېدل مطلب دا نه دی چې یو سړی وروستو راځي، نا وخته راځي او د خلکو په چټونو خپې اړوي او څکه امام ته ور نږدې کېږم چې امام ته نږدې کېنم او د ثواب حاصل کم. نو دې سړي دپاره دغه ثواب نشته، بلکې دا ثواب د هغه چا دپاره دی چې وختي راغلی دی او وختي ځان رسولی دی او د امام په خوا کې او په څنګ کې ناست دی او امام ته نږدې په اول صف کې، دویم کې، په دې صفونو کې ناست. اوس وایي چې دا به نه کې، صحیح ده چې د عمل اجر او ثواب ډیر دی، خو په دغه بل عمل کې چې ته د خلکو په چټونو باندې خپې راړې او ځان دې ته رارسې، نو دا منع دي، دا ګناه ده، دا به نه کې. زمونږ د جهالت او ناپوهۍ د وجې نه چې موږ د اعمالو
په ترتیب نه پوهیږو او په دې نه پوهیږو چې ثواب او اجر په کومه طریقه سره حاصلې. نو ډیر کرته موږ د مستحب عمل د پاره د یو نیک عمل د پاره موږ ارتکاب د حرام وکړو. لکه دا غي زه یو بل مثال هم تاسو در کوم غدا دی. ډیر حاجی صاحبان او معتمرین چې کله بیت الله تعالی شي نو د حجر اسود خلول سنت دي، خو خلکو ته تکلیف ورکول او اذیت ورکول حرام دي. نو د حجر اسود د خلول په خاطر خلکو ته اذیت رسي، خلکو ته ضرر رسي، خلکو ته تکلیف رسي. در حاله کې چې د حجر اسود خلول یا د حجر اسود تقبیل هغه په کتاب او سنت کې درې طرق باندې دي. یو طریقې دا ده چې سرور نباسي او بوسه کې خولي کې. دویمه دا ده چې امسا در سره هغه ته ولګي امسا خول کې. او دریم دا ده چې لرنه او سلام وکي. بیبي عائشه رضی الله عنها هم ویلي کنه زنانه په دې کې حیران به پاتې شي دا د بعضی ممالکو زنانه چې به د خلکو سره ټیلو په دغه ټیل کې ورنوزي او څه کې حجر اسود خلوم. عائشه بیبي وی مالی وللملتزم، زما د ملتزم سره څه کار دی؟ ازاحم الناس، خلکو سره مزاحمت کوم چې څه کې ملتزم کې دعا کوم. نو بعضی خلک هغه د یو عمل په درجه نه خبر دی، یو عمل په مرتبه نه خبر او داغه د پاره ارتکاب د حرام کوي، ناروا. نو ځکه دلته امام نسائی دا باب قائم کړ چې دغه ثواب خو حاصلول بهتر دي، خو طریقې زده کا طریقې دا نه ده چې ته دا وخت راځي او به د خلکو په سټونو خپیاړي وختي راشه نو دغه ثواب خاون بشي. منع د قدمونو د خپو اړولو نه په سټونو د خلکو په داسې حال کې چې امام په منبر وي په ورځ د جمعې. امام نسائی موږ ته خبر را کړی دی وهب ابن بیان، هغه موږ ته خبر را کړی ابن وهب. ابن وهب وايي ما اوریدل دي د معاویه ابن صالح نه او هغه نقل کوي د ابو الظاهریه نه. ابو الظاهریه نقل کوي د عبد الله ابن بصر نه. دی وايي زناستم د په خوا کې یوم الجمعه په ورځ د جمعې فقال دویل جاء رجل راغ یو سړی. ابو الظاهریه وايي د عبد الله ابن بصر سره د اړخ ته د څنګه ته د جمعې په ورځ باندې ناستم. نبی ویلي عبد الله ابن بصر ویلي چې سړی راغ يتخطى رقاب الناس چې د خلکو په څټونو یې خپې اړولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ای اجلس کینا فقد اذیت، یقینا ته ضرر ورسو خلکو ته، خلک دې په تکلیف کړه، د خلکو په څټونو باندې خپې دی او رواني کینا. باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والامام يخطب. باب دې په بیان د لمانځه کې په ورځ د جمعه دا چا د پاره چې راشي او امام د خطبه په حال کې وي، امام خطبه ورکي. نو امام چې خطبه ورکي په دې وخت کې مونږ ته نشته. نو نور احادیثو کې د نوافلونو او د نور المنذرونو منع راغلي ده، خو تحیت المسجد به خامخا کوي، هغه 2 رکعاته سنت د جمعې به خامخا کوي. ذکر نبی رسول الله والسلام امر کړی په دې باندې. امام نسائی موږ ته خبر را کړی ابراهیم بن حسن او یوسف بن سعید، خو الفاظ د یوسف دي. قال دا دوانه وايي حدثنا حجاج، موږ ته حدیث بیان کړی حجاج عن ابن جریج د ابن جریج نه. قال ابن جریج وايي ما ته خبر را کړی عمرو ابن دینار چې دا ورېدلی دي د جابر زوی د عبد الله نه چې ویلي راغی یو سړی او نبی رسول الله والسلام په منبر په ورځ د جمعې. نبی اسلام په منبر ولاړو، جمعې ورځ وا خطبه کوله. یو سړی راغی نو نبی رسول الله ورته رکعت رکعتین تا 2 رکعات کړي. قال لا، هغه تل چې نه ما خو نه دي کړي. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فرکع وکړه 2 رکعات. باب الانصات للخطبه يوم الجمعه. باب د بیان د چپ کېدو کې خطبه ته په ورځ د جمعې په ورځ به خطبه ته چپ کېږي، وخت به وتک دی. امام نسائی وی خبر را کړی موږ ته قتیبه، هغه موږ ته حدیث بیان کړی د لیث او عقیل نه، هغه نقل کوي د زهري نه، هغه نقل کوي د سعید ابن مسیب نه. او سعید ابن مسیب چې مشهور تابعی دی نقل کوي د ابو هريره رضی الله عنه نه. ابو هريره رضی الله عنه نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، نبی رسول الله فرمایلی دي من قال لصاحبه يوم الجمعه، چې ویل خپل ملګری ته د جمعې په ورځ والامام يخطب په داسې حال کې چې امام خطبه ویله
او د ملګری ته ویل انصت چپ شه فقد لغا د جمعې ثواب لغو کو اجر نشته. کم اجر چې د جمعې الله سبحانه وتعالی د مؤمن او مسلمان د پاره په دې مانځ کې او په دې خطبه کې خودلې دی د اجر د لغو شو. امام نسائی وی خبر را کړه مونږ ته عبدالملک ابن شعیب ابن لیث ابن سعد او ما ته حدیث بیان کړه زما پلار شعیب ابن لیث زما د نیکنه چې لیث نومیږي. قال دا وی حدثني عقيل ما تحديث بیان کړه د عقيل د ابن شهاب نه او نقل کې د عمرو ابن عبد العزيز نه او نقل کې د عبد الله ابن ابراهيم ابن قارز نه او د سعيد ابن مسيب نه انهما حدثاه چې د دوانو د تحديث بیان کړي عن عمر ابن عبد العزيز عن عبد الله ابن ابراهيم ابن قارز وعن سعيد ابن مسيب. ابن شهاب د عمر ابن عبد العزيز نه نقل کوي او د عبد الله ابن ابراهيم ابن قارز نه نقل کوي او د سعید ابن مسیب نه. یعنی عمر ابن عبد العزيز په دې حدیث کې دوه استادان دي یو عبد الله ابن ابراهيم او بل سعید ابن مسیب. د دوانو د تحديث بیان کړی دی چې ابو هريره رضی الله عنه قال فرمایلی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اوریدلی دی د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه چې ویلی اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه کله چې تا ملګری ته ویل چپ شه په ورځ د جمعې والامام يخطب په داسې حال کې چې امام خطبه ورکوي فقد لغوت نو تا د جمعې ثواب لغو کو د جمعې ثواب دی خراب کو. باب فضل الانصات وترك اللغو يوم الجمعه باب دی په بیان د فضیلت د چپ کېدو کې او د پرې خودو د بیهوده او بې فایدې خبرې په ورځ د جمعه کې. جمعې په ورځ باندې بهتره ده چې ته امام خطبه ته چپ کینی او دا خبرې پرېږدي او په دې کې ډېر عظیم نصیحت دی. تعجب دی زمونږ د دې اوسني مسلمانانو حال ته چې دومره خبرې زده دي چې دا خبرې د دوی په کور کې خلاصې نشي ان دا خبرې جماعت ته راورسوي. په دې خبرو به زمونږ د عوام کله مړیږي. عالم به بیان کوي قرآن او سنت به بیانوي او بعضې ځوانان یا بعضې زمونږ ناپوه خلک هغوی به په دغه وخت کې هم خبرې کوي. خپل منځ کې به یو مجلس باندې کړی یو خبره به راچولي بې فایدې او د فایدو خبرو ته غوږ نه ږدي. ورونو دې مسایلونه ځان وساتئ دې مسایلونه ځان وساتئ. امام نسائی وی موږ ته خبر راکړی اسحاق زوی د ابراهیم او موږ ته خبر راکړی جریر د منصور نه نقل کې د ابو معشر نه چې د خپل نوم زیاد ابن کلیب دی د نقل کې د ابراهیم نه او نقل کې د علقمه نه او علقمه نقل کې د قرثع ضبینه عن القرثع الضبي وكان من القراء الاولين او دا قرثع الضبي چې دی چونکې معروف نه دی نو ځکه امام نسائی تعریف کوي د لپاره چې بهام د دې راوینه پورته شي. وكان من القراء الاولين او د اولنی قراء او قاریانونه. عن سلمان د نقل کې د سلمان رضی الله عنه سلمان فارسی وی قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر نشته د سیو سړی چې هغه ځان پاک کی یوم الجمعه د جمعې پر ورځ غسل وکي ځان پاک کی کما امر لکه څنګه چې ته امر شوه دی. نو امر څنګه د شارع له طرف نه څنګه امر راغلی دی چې د جمعې د ورځ د پاره سره څنګه ځان صفا کوي څنګه ځان پاکي. یتطهرون مراد دلته به یغتسلو دی ځکه د جمعې پر ورځ امر په غسل راغلی. ثم يخرج من بيته به د وزي د کوره حتى ياتي الجمعه تر دې چې راشي جمعې ته وينصت وبچفشي حتى يقضي صلاته تر دې چې منځ پوره کړي. نو داسې یو سړی نشته چې دا کار وکړي غسل وکړي د کور نه راوځي جمعې ته راشي او جمعه کې خطبه ته چپ کینی تر دې چې منځ پوره کړي. نشته داسې یو سړی مګر که داسې کارونه وکړو کان کفاره لما قبله من الجمعه مګر شی به دا د لپاره کفاره د هغې ګناهونو چې د دې جمعې نه مخکې کړي. یعنی د هغې جمعې نه تر دې جمعې پورې په دې شپږو ورځو کې چې د څومره ګناهونه کړي دي نو دغه عمل باندې چې د جمعې په ورځ باندې د الله او د رسول اوامر پر ځای کړو د هغه په هدایت او تعلیماتو یې عمل وکړه او هماغه شان جمعې خطبې ته کېناستل لمونځ یې په صحیح طریقه باندې ادا کو
نو دا به د دې لپاره کفاره شي. باب کیفیت الخطبه، باب د په بیان د کیفیت د خطبه کې، د خطبه کیفیت څنګه دی او د خطبه هغه ترتیب څنګه دی. نو په دې حدیث کې د خطبه ترتیب بیانای تر څو خطبه او واعظین په خپل خطبو کې د نبی رسول الله والسلام د طریقې رعایت وکي، لحاظ وکي او په هغه طریقه باندې خطبه ورکي چې په کومه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکړي ده. امام نسائی مونږ ته خبر راکړه دی محمد ابن مصنع، محمد ابن بشار قال دا دوانه وایي حدثنا محمد ابن جعفر، مونږ ته حدیث بیان کړه دی محمد زوی د جعفر، قال دی وایي حدثنا شعبة، مونږ ته حدیث بیان کړه شعبه وی سمعت ابا اسحاق، ما اوریدلی د ابو اسحاق نه يحدث چې هغه حدیث بیانوه ابي عبیده ته د ابو عبیده نه، او ابو عبیده نقل کوي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه، او عبد الله ابن مسعود نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا فرمایلی دي علمنا خطبه الحاجه، نبی رسول الله سلام مونږ ته د حاجت خطبه خودلې ده، دا غي تعلیم را کړی. خطبه الحاجه علامه سیندی وی الظاهر عموم الحاجة للنکاح وغیره، ظاهر د دینه عموم د حاجت ته، عموم د ضرورت ته، که نکاوی د نکاح علاوه نوري، نو خطبه الحاجه چې کله ضرورت وي نو د ضرورت په وخت کې دا خطبه ویلی شي. نو انسان ته پکار دی چې د ضرورت په اوقاتو کې خطبه ووایي، لکه نکاح یو ضرورت دی، ترڅو دغه کلمات او الفاظ چې په خطبه کې موجود دي د الله توصیف دی پکې، ترڅو د دغه اذکار د دغه کار په تمامولو، دغه په ادا کولو باندې د سره کومک کوي. دیو جن امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ویلي دي چې خطبه سنت ده فی اول العقود كلها، په ټول عقود کې سنت ده، مثل البيع والنکاح، حتی په تجارت کې هم وی بیع او اغستلو راخستلو کې، تجارت او کاروبار کې هم خطبه ویل پکار دي، نکاح کې، او دا احتمال هم لدی چې مراد په حاجت سره نکاح وي، ځکه په نکاح کې خطبه متعارف ده، خو په نورو حاجاتو کې نه ده. نور ضروريات او حاجاتو کې خلق خطبه نه لولي، مگر په نکاح کې لولي. على كل حال مصنف او مؤلف رحمت الله علیه چې دا حدیث په دې باب کې ذکر کړی دی، ناغدا ده چې اصل هغه اتحاد د خطبه دی، اتحاد خطبه متحده ده، کدا د جمعې ده او کدا د نکاح ده. او هغه خطبه الحاجت صدا غدا ده الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی رسول الله دا خطبه ورستله، ثم يقرأ 3 آيات بدري آياتنا ورستل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دا دريتنا ولستر معناه دا الحمد لله طول على تعريفات و كمال صفتنا الله لردي نستعينه منهم دغه الله نه مدد غواړو ونستغفره منهم دغه الله نه مغفرت او بخانه غواړو ونعوذ بالله من شرور انفسنا من پناه غواړو په الله پاک د شرونو د نفسونو نه وسيئات اعمالنا او د بدو عملونو نه. من يهده الله وغرسوک چې الله ورته هدایت وکي فلا مضل له نشا سوق گمراه کون کې هغه لره، ومن يضلل له هغه څوک چې الله یې گمراه کی فلا هادي له نشا د هدایت کون کې هغه ته. واشهد او زه د اعتراف کوم د صمیمیت د قلبنا د لږ کومینه چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی، او زه د اقرار او اعتراف کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. بیا غوړستل 3 آیاتونه، هغه آیاتونه دادي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مؤمنانو ویریږئ د الله نه حق تقاته په حق یې سره، ولا تموتن تاسو ممړه کیږئ الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو به مسلمانان.
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده، ای خلکو ویریږئ د خپل رب نه غذات چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه، وخلق منها زوجها او د هغې نه پیدا کړي د هغه بیبي، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خواره کړي د هغې نه سړي ډېر زیات او زنانه هم. واتقوا الله الذي ویریږئ د الله نه غذات تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ د هغه په نامه. کله مسله شي یو بل ته وایو که نه، د الله لحاظ وکړه، د الله نه ویرېږه، د الله په نامه. والارحام او ځان وساتئ د قطع کولو د صلې رحمۍ نه. ان الله كان عليكم رقيبا، یقینا الله په تاسو دی نگهبان. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله، مؤمنانو د الله نه ویرېږئ. وقولوا قولا سديدا، وایي وینا سیده وینا کوئ، کږې وږې ویناګانې مه کوئ. قال ابو عبد الرحمن، اوس امام نسائی رحمت الله علیه د حدیث په سند تعلیق کوي. ویلی د ابو عبد الرحمن ابو عبیده چې دی، ځکه د روایت کې راغلل عن ابي عبیده عن عبد الله، چې ابو عبیده نقل کوي د عبد الله ابن مسعود نه. نو امام نسائی د حدیث په سند نقد کوي چې ابو عبیده لم يسمع من ابيه شيئا، ابو عبیده د خپل پلار نه هیڅ شی نه دی اوریدلی. ابو عبیده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه زوی و. په حدیثو کې سماع د ابو عبیده د خپل پلار نه ده ثابت، سماع نه ده ثابت. نو په دې حدیث کې انقطاع ده، او نه سماع د عبدالرحمن ابن عبد الله بن مسعود ثابته ده د عبد الله بن مسعود نه. دا دو زامن دي د عبد الله بن مسعود، او د دواړو احادیث د خپل پلار نه دي اوریدلي. نو کوم ځای کې چې راځي چې عبدالرحمن عن عبد الله بن مسعود، ابو عبیده عن عبد الله بن مسعود، او همدار از ولا عبد الجبار ابن وائل ابن حجر، دا بله فیده وسره زمیمه کړه. او نه سماع ثابته د عبد الجبار ابن وائل ابن حجر د وائل ابن حجر نه، چې عبد الجبار کړه وائل ابن حجر نه روایت کوي، نو دې ته روایت الابن عن الابا وی، د زامنو روایت د پلار نه، د زامنو روایت د پلارونو نه. نو عبد الجبار هم احادیث د وائل ابن حجر نه ندي اوریدلي، او عبدالرحمن او ابو عبیده هم د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ندي اوریدلي. د حدیث په سند کې ضعف دی. باب حظ الامام في خطبته على الغسل يوم الجمعه، باب دی په بیان د تیزی د امام کې په خطبه کې په غسل په ورځ د جمعې. امام به د جمعې په ورځ د خطبې په بیان کې هم د غسل ترغیب ورکوي خلکو ته. خلک به تشویقي دي خبرې ته چې د جمعې په ورځ غسل وکړي. د دې عنوان په وضع باندې مقصود دا دی چې امام به په خطبه کې مهم مسائل قوم ته بیانوي، او په خطبه کې د خطبه سره سره چې دا کوم الفاظ د نبی رسول الله نه نقل دي، نور الاستینان بسنته، د دې لپاره چې سره د نبی سم په سنت لاړ شي نو د الفاظ به وي خطبه کې. او دین وروسته به داسې یو موضوع انتخابي چې دا غي ضرورت وي، دا غي ضرورت وي. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی دی محمد ابن بشار، دی وایي مونږ ته حدیث بیان کړی محمد ابن جعفر، هغه وی مونږ ته حدیث بیان کړی شعبه د حکم نه، او حکم نقل کړي د نافع نه، او نافع نقل کړي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه. عبد الله ابن عمر وی خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله علیه السلام خطبه ورکوله. فقال نو فرمایل په خطبه کې اذا راح احدكم الى الجمعه، کله چې اراده وکړي د تللو یو کس له تاسو نه جمعې ته غسل دی وکړي فليغتسل. کله چې د جمعې اراده لري چې جمعې ته ځم، د جمعې لمونځ به ادا کوم، نو د دې نه مخکې غسل وکړه، د دې نه مخکې غسل وکړه. اخبرنا محمد بن سلمة بل حدیث پیش کوي په دې باندې. نو ګوره نبی اسلام د خطبې په محل امر کړی دی چې څوک جمعې ته راځي نو غسل دی وکړي. امام نسائی خبر را کړی مونږ ته محمد ابن سلمة، هغه وایي مونږ ته حدیث بیان کړی ابن وهب د ابراهیم ابن نشیط نه، ابراهیم انه سأل ابن شهاب، پختنه کړی و د ابن شهاب نه عن الغسل يوم الجمعه، د جمعې ورځې د غسل باره کې. فقال نو هغه ورته ویلي سنت، د جمعې ورځ غسل سنت دی. هلته مخکې امر راغی، او امر چې خالی عن القرائن وي نو د وجوب د پاره، نو دی وجه نه پسرستو دا روایت ذکر کړه د دې لپاره چې څوک دغه امر په وجوب باندې حمل نکي، بلکې دا سنت عمل دی. او به فرمایي وقد حدثني به سالم بن عبد الله نبيه، یقینا ما ته حدیث بیان کړی دی په دې سالم زوی د عبد الله د خپل پلار عبد الله نه،
پلاری وی یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلم بها علی المنبر. پامدی خبره باندې نبی اسلام خبره کړې و په منبر. د غسل مبارک بیان نبی اسلام په منبر کړی، منبر باندې. نو مخکې عنوان کې دا ویلي چې په خطبه کې د غسل ترغیب. بل حدیث پیش کوي امام نسائی وی مونږ ته خبر راکړی قتيبه، هغه مونږ ته حدیث بیان کړ لیث ابن شهاب نه، او نقل کړي عبد الله ابن عبد الله نه، او نقل کړي عبد الله ابن عمر نه، او نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انه قال رسول الله علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي وهو قائم على المنبر، په داسې حال کې په منبر ولاړو او فرمان دا او خبره دا وا من جاء منكم الجمعه فليغتسل. هغه څوک چې په تاسو کې جمعې ته راغی نو غسل دی وکي. نو هو قائم على المنبر، خطبه کې ترغیب غسل طرف ته ور کړی. قال ابو عبد الرحمن، اوس به امام نسائی رحمت الله علیه تعلیق کوي د حدیث په سند باندې. ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمت الله علیه ویلي ما اعلم احدا تابع الليث، ما ته څوک نه دی معلوم چې متابعه کړي د لیث په دې اسناد علاوه د ابن جریج نه، یعنی بل چا دا حدیث د لیث نه په دې سند نه دی نقل کړی، که نقل کړی دی نه ابن جریج بل چا نه دی نقل کړی. او اصحاب الزهري او د زهري شاګردان په حدیثو کې یقولون وای عن سالم ابن عبد الله عن ابيه بدل عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. په دې رسول روایت کې کستا سوچي نو روایت کې سراله عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر. نو امام نسائی وی د زهري شاګردان ابن شهاب الزهري دا په شاګردانو کې دلته لیث دی، انداراز دا نور شاګردان یقولون غوی د سوای عن سالم ابن عبد الله عن ابيه، لکه مخکې حدیث کې چې ویلي وقد حدثنا به سالم ابن عبد الله عن ابيه. دا رستنی روایت هم د ابن شهاب زهري شاګردانو د سالم نه نقل کړي، د عبد الله نه نقل کړي. عبد الله ابن عبد الله پر ځای سالم ابن عبد الله ویلي دي، سالم ابن عبد الله. واصحاب الزهري شاګردان د ابن شهاب زهري يقولون واي عن سالم ابن عبد الله عن ابيه بدل عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. دا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر پر ځای د ابن شهاب زهري شاګردانو سویل دي سالم زوی د عبد الله نقل کوي عن ابيه د خپل پلار عبد الله ابن عمر. نو حالت د نه دی چې عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. والله تعالى اعلم. باب حث الامام على الصدقه يوم الجمعه في خطبته. مخکې ترغیب بیان شو، دا مسائل ذکر بیانوي چې دا مونږ ته د امام د خطبه په اړه وضاحت راکړي او د ټول توضیحات د دې دلیل لري چې توقیف په خطبه کې ضروری نه دی. توقیف دا معنا چې نبی رسول الله صلی الله کوم لفظ ویل دي، کوم الفاظ ویل دي، نه به د جمعې خطبه به صرف پای مني هم دغه الفاظ او بغیر دغه الفاظ نه صحیح کی. نه د خطبه د دې لفظ نه او د دې د حقیقت او جوهر نه دا خبره څرګندېږي چې په خطبه کې د قوم سره خبرې دي، قوم په کول دي په اسلامي احکامو، په شریع او دینی احکامو باندې. بسم الله بی السلام پر رسول الله علیه السلام او پای کې به انتخاب د مهمه موضوع وي او به دعاوي امت ته. نو ځکه اوس د دې باب د عنوان د لاندې بل مسله ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خطبه کې په صدقه باندې ترغیب ورکړي، لکه څنګه چې مخکې ترغیب په غسل رااله. نو د باب د لاندې د حدیث پیش کړي چې پای کې نبی رسول الله ترغیب صدقې طرف ته ورکړي او رسوب نور مسائل راشي. امام نسائی وی مونږ ته خبر راکړه د محمد زید عبد الله زید یزید، هغه مونږ ته حدیث بیان کړ سفیان ابن عجلان نه او نقل کړي د عیاض ابن عبد الله نه. عیاض وايي ما ورد لي ابو سعيد خدري رضی الله عنه يقول شاغا بويل جاء رجل يوم الجمعه راغ يسړی په ورځ د جمعې والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئه بذ، او نبی رسول الله صلی الله خطبه کوله. سړی د جمعې پر ورځ راغی، نبی رسول الله صلی الله خطبه کوله، خدا سړی په کم شکل راغی بهيئه بذه د فقر او د غریبۍ په شکل کې. هيئه بذ هغه هيئت ته چې هغه دلالت کوي په فقر او غریبۍ باندې.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تويلي اصليت ايتا منزكره؟ قال لا. اقولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، منذك 2 ركعاته، وحث الناس على الصدقه، او نبی علیہ السلام خلق ترغیب کړ په صدقه باندې چې صدقې ورکوي، خیراتونه کوي. فالقوا ثيابا، نو دي خلکو جامې وغورځولې په چنده کې په صدقه کې. فاعطاه منها ثوبين، نو ورکړي د غسړی ته منها دا غینه ثوبين 2 جوړه جامې ته ورکړي. فلما كانت الجمعه الثانيه، کله چې 2مه جمعه جاء نو راغه د سړی ورسول الله عليه السلام يخطب، رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ورکوله. فحث الناس على الصدقه، نو خلقي ترغیب کړ بیا صدقې ته. قال دا وی فالقى احد ثوبيه، نو غرزول دي سړی یو دا غدو جامونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل جاء هذا يوم الجمعه بهات بذا، راغله او دا سړی د جمعې په ورځ د فقر او د غریبۍ په شکل کې. فامرت الناس بالصدقه، ما خلق تامروا په صدقه باندې. فالقوا ثيابا، نو خلق جامې وغورځولې. فامرت له منها بثوبين، نو ما امر وکړ د پاره داغنه په 2 جامو. ثم جاء الان بدراغه اوسو. فامرت الناس بالصدقه، نو ما امر وکړ خلق ته په صدقه. فالقى احدهما، نو وغورځول دی وداغه دوانونه. فانتهره النبي عليه السلام ورته وقال ارتل خذ ثوبك، جامه دی واخله، دا جامه دی واخله. نو دې کې اشاره دی خبره ته چې محتاج بزان مخکې کوي، محتاج بزان مخکې کوي، يقدم نفسه. او ترڅو چې ستا حاجت وي، ستا ضرورت وي، نو ستا ځان د بل چا په ځان مقدم دی. او که چیرته نو یو تن ځان باندې بل سره مخکې کوي، بل سره مقدمي، نو اجر ډیر دی، دا ایثار دی، قرباني ده. مخاطبه الامام رعيته وهو على المنبر، د امام خبري د رعیت سره په داسې حال کې چې د په منبري په خطبه کې به امام د خپل رعیت سره خبرې کوي، پویا کوي به خپل خلک په داسې حال کې چې د په منبري. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی، قتيبه وایي مونږ ته حدیث بیان کړی د حماد ابن زید د عمرو ابن دینار نه، هغه نقل کوي د جابر ابن عبد الله نه. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایلی دي بین النبي صلی الله علیه وسلم یخطب یوم الجمعه، د دې په مابین کې چې نبی رسول الله د جمعې خطبه ورکوله. جاء رجل، هم د دې خطبه په مابین او دوران کې سړی راغی، نو پسو علاقه ته نبی رسول الله صلیت مونږ کړه. قال لا، او نه. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قم پاسا فرکع وک منځ، نو ظاهر دا چې هغه 2 رکعاته مراد دي. نو امام د رعیت سره خبرې کولای شي د خطبه په محل، خو قوم نشي کولای چې د خطبه په دوران کې یو بل سره خبرې وکي، یو بل ته امر وکي په معروف یا نهي المنکر، دا نشي کولای. بل حدیث پیش کوي امام نسائی مونږ ته خبر را کړی د محمد ابن منصور، او مونږ ته حدیث بیان کړی سفیان، او مونږ ته حدیث بیان کړی ابو موسی اسرائیل ابن موسی. دی وايي ما اوریدلی د حسن وايي ما اوریدلی د ابوبکر نه چې ویلي یقینا ما لیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر او حسن ورسره وهو يقبل على الناس مره، چې دا را متوجه شو په خلکو یو پیرا، وعليه مره، او په حسن باندې بل پیرا. ويقول وفرمایل ان ابني هذا سيد، یقینا زما دا زوی المسیح چې دا دی سردار دی. ولعل الله، او شاید چې الله پاک ان يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، چې الله به د په سبب باندې سوله کوي په مابین د 2 لوی ډلو د مسلمانانو کې. دا دور د صحابه کرامو چې د اختلافاتو په نتیجه کې د عثمان رضی الله عنه چې کله قتل شو، او داغه د قتل نه وروسته بیا په مسلمانانو کې یو اختلاف راغی، معاویه رضی الله عنه یو طرف ته او علي رضی الله عنه بل طرف ته. نو دا د علي رضی الله عنه زوی دی حسن، نو ډیره لویه کتیبه او د فوجونو د مسلمانانو د سره هم، بل طرف ته د معاویه سره هم. نو بیا دی حسن رضی الله عنه په خلافت کې تنزل وکړ معاویه ته، هغه پادشاهي او خلافت چاته پرېښودو؟ معاویه ته پرېښودو. د پام دې وجه د مسلمانانو په مابین کې هغه لوی جنگ ودرېد، جنگ ختم شو، او د جنگ پر ځای باندې مسلمانان سره متحد شو، متفق شو. نو دا
یو لویه کارنامه و د حسن رضی الله عنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې پیشبینی مخکې کړې و. دا دلیل من دلائل النبوه، د نبوت د دلایلونه او د نبوت د معجزاتونه. باب القراءة فی الخطبه، باب د بیان د قرات کې په خطبه. په خطبه کې قرات کول، تلاوت کول دا هم شته دی چې سړی په خطبه کې تلاوت کوي د قران کریم. امام نسائی موږ ته خبر را کړی د محمد بن مصنع، هغه موږ ته حدیث بیان کړی هارون بن اسماعیل، هغه موږ ته حدیث بیان کړی د علی ابن مبارک، د یحیی نه او نقل کړی د محمد ابن عبد الرحمن نه، او نقل کړی د لور د حارثه ابن نعمان نه چې دا وایي ما زده کړی د قاف والقرآن المجید دا سورته من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلنا وهو على المنبر يوم الجمعه، او د په منبر په ورځ د جمعې، د جمعې په ورځ په منبر باندې وو چې دا سورته بار بار لستو نه ما دغه د خلنا د جمعې په ورځ دا سورته حفظ کړی دی او زده کړی مې دی. او نبی صلی الله علیه وسلم به دا ولې ډیر ویو، دا ځکه چې په قاف سورت کې د مرګ تذکره ده، د بعث تذکره ده، او پای کې سخت وعظونه دي، زواجر دي پکې. نو په دغه اساس باندې نبی صلی الله علیه وسلم به دا سورت بار بار په منبر باندې ویو. باب الاشاره فی الخطبه، په خطبه کې اشاره کولو بیان. بعضی خلک په دې خطبو کې د لاسونو نقی ډیر زیات، نو تر کومه حد سره په منبر باندې لاس خوځول شي. امام نسائی موږ ته خبر را کړی دی محمود زوی د غیلان، او موږ ته حدیث بیان کړی وکیع، او موږ ته حدیث بیان کړی سفیان د حسین نه. بشر ابن مروان رفع يديه يوم الجمعه، لاسونه اوچت د جمعې پر ورځ په منبر، فسبه عمارة بن رويب الثقفي، نو ورته کنزلی ورته وکړي، بدرد ورته ویل دته عماره زوی د رويب الثقفي، او وقاله ورته ویلي ما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم على هذا، رسول الله علیه الصلوۃ والسلام په دې منځ زیاتواله نه دی کړی. واشار باصبعه السبابه، او په سبابه ګوته اشاره وکړه. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ په بیان کې صرف په دغه تسبیحاتی ګوته باندې اشاره قدرې کړې ده، دا نه چې لاسونه ډېر اوچت کړي دي او ډېرې خوځولي دي، دا یې نه دي کړي. باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبه وقطعه كلامه ورجوعه اليه يوم الجمعه. د ضرورت د وجه امام د منبر نه کوزیدې شي، اگر که د خطبې نه فارغ شوي کلام هم قطع کولی شي او بیت واپس کیدیم شي وته ورځ د جمعه باندې. امام نسائی موږ ته خبر را کړی دی محمد ابن عبد العزيز، هغه موږ ته حدیث بیان کړی فضل ابن موسی د حسین ابن واقد نه، هغه نقل کړي د عبد الله ابن بریده نه، او نقل کړي د خپل پلار بریده نه. بریده رضی الله عنه وايي نبی رسول الله والسلام خطبه ورکوله، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، حسن و حسین الله يدعون راضي شي رالل، وعليهما قميصان احمران، په دې من سر قمیصونه پراتو، يعصران فيهما چې پای کې خویدل راولیدل، یعنی تلل بيمشياني مشي صغير يميل في مشي تارة إلى هنا وتارة إلى هنا لضعفه في المشي. واړو نکله به یو طرف ته کګیدل تمل چلیږي، کله بل طرف ته. يعصران فيهما، نو نبی اسلام منبر را کوز شو، فقطع كلامه، خپل خبره قطع کړه، فحملهما نزان سره واغستل، ثم عاد الى المنبر، به منبر ته واپس شو او به ویل صدق الله، الله رښتیا ویلي، انما اموالكم واولادكم فتنه، ستاسو مالونه او بچي فتنه ده. رايت هذين يعصران في قميصيهما، ما دا دوه ولیدل چې په خپل کمیسونو کې یو طرف ته بل طرف ته کګیدل او راولیدل او خویدل. فلم اصبر، نو صبر مې ونش، حتى قطعت كلامي، تر دې چې خبره مې قطع کړله، فحملتهما، او دې مې ځان سره واغستل او ځان سره مې یوړل. باب ما يستحب من تقصير الخطبه، اوس وايي امام نسائی مستحب ده چې خطبه بلنډه کې. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی محمد ابن عبد العزيز ابن غزوان، او وی مونږ ته خبر را کړی فضل ابن موسی د حسین ابن واقدنا، او ما ته حدیث بیان کړی ابن عقیل دی وی ما اوریدل د عبد الله ابن ابي اوفان چې ابو ویلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر الذکر، چې ذکر به ډیر کو، ويقل اللغو، به خبره به کمی کولی، بیخی به کړی نه، او اقلال یعنی کمی کړي، ويطيل الصلاه، مز به اوګت کو، ويقصر الخطبه، خطبه به لنډه کوله، ولا يأنف، نبی اسلام با انکار نکو، عیب به نه ګڼه،
ان يمشي چې لاړ شي مع الارملة د کونډو سره والمسکین او د غریبانو سره فيقضي له الحاجه او داغه لپاره حاجت او ضرورت پوره کی. حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی رسول الله سلام په خطبه کې د لړوالي نه کار اغسته. نو موږ د الله توفیق راکړي چې په دې باب کې د نبی رسول الله سلام د سنت تابعداري وکړو. باب کم یخطب څو خطبه بکې. امام نسائی وي موږ ته خبر راکړي علی زوی د حجر او موږ ته حدیث بیان کړي اسرائیل د سماک نه. هغه نقل کړي د جابر ابن سموره نه. جابر ابن سموره وي ذکر السلام د نبی رسول الله سلام سره ما ونلید چې هغه د خطبه کړي الا قائما مگر په ولاړه. نبی رسول الله سلام دائما خطبه په ولاړه کړي. ويجلس كيناست ثم يقوم به ودرد فيخطب الخطبه الاخره. نورستونی خطبه وکړه. نو نبی اسلام د جمعې پر ورځ باندې دوه خطبه کړې دي او دوه خطبو په مابین کې کېناستل دي. ځکه خور پرستو باب کې امام نسائی وی باب الفصل بین الخطبتين بالجلوس. د دوه خطبو مابین کې فصل راوستل پناسته. دوه خطبه په څه جدا کې په ناسته باندې منځ کې بکینی. امام نسائی وی مونږ ته خبر راکړ اسماعیل ابن مسعود او مونږ ته حدیث بیان کړ بشر ابن مفضل. هغه مونږ ته حدیث بیان کړ عبید الله د نافعنا او هغه نقل کړ د عبد الله نه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یخطب الخطبتين. هغه دو خطبه کولې او قائم په داسې حال کې چې ولاړ وو. وکانه يفصل بينهما بجلوس او نبی اسلام فصل لا واستو د دوه مابین کې بجلوس پناسته به د دوه مابین کې فصل لا واستو. نو قدرمن عزت مند اوریدونکو منګ او تاسو نن ډیر مسائل زده کړل. ډیر مسائل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې مداز زده کړل چې امام ته نږدې کې راستلو کې اجر ډیر دی. امام ته باید نږدې کیو. جمعه ته وختي راتلل او امام ته نږدې کې راستل او چپ کېدل په هر قدم الله د یو کال د روزي او د قیام الليل اجر ورکړي. بل دینه خبر شروع چې د جمعې په ورځ باندې په دې نیت چې امام ته نږدې راشو د خلکو چټونه به نه پیمالو چې د خلکو په چټونو باندې خپېږدو مخکې راځو. همداراز چې امام ولاړی خطبه ورکوي 2 رکعاته باید په جماعت کې وکړو. تحیت المسجد یا د جمعې سنت او د جمعې پر ورځ باندې امام خطبه ته وګدو او هغه ته چف کینو او که چف کینو نو دا به کفاره شي زمونږ د ګناهونو. د امام د پاره د خطبه کیفیت بیان شو چې په څه طریقه به خطبه ورکوي. هغه دا چې نبی رسول الله سلام به شروع کوله په حمد او صلوات والسلام او په اذکار او په دعاګانو او بیا به په خطبه کې ترغیب ورکو اعمال صالحه او تلک داغه د جملې نه غسل شو، داغه د جملې نه صدقه شو، داغه د جملې نه پنیک خبره باندې فوري یو چاته امر کول، همداراز تلاوت کول، قران کریم لوستل او ویل په خطبه کې. بل مداز دکله چې په خطبه کې به اشاره لاسونه ډیر نه خوځو او کډیره زیاته ضروری وي نو فقط په مصبحه غوته به اشاره کو او خطبه بلنده کو. 2 خطبه به کو، د دوه خطبو په مابین کې به فاصله هغه څه شوی فاصله به پکې ناشته وي. 2 خطبه به سره جدا کو په ناشته باندې. الله سبحانه وتعالى دې زموږ او تاسو ټول اعمال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترتیب او داغه په نقشه باندې برابر کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درنوي یا واتساپ